د میدان وردګ ولایت په درې ولسوالیو کې د کرنې او مالدارۍ ریاست په چوکاټ کې د هالنډ ډي سي موسسې لخوا 3 حیواني کلینیکونه جوړیږي. د کرنې او مالدارۍ امیر محمد الله شهید زوی ویلي نن د هالنډ ډي سي کمیټې په مرسته د نرخ چک او سید آباد ولسوالیو کلینیکونو هر ډاکټر ته 300,000 افغانۍ ورکول کیږي. ورته مهال د هالنډ کمیټې استازي ډاکټر محب الله ویلي یاد وترنران به له مسلکي روزلو وروسته په نرخ چک او جغتو ولسوالیو کې د دوی تر څار لاندې مالدارانو ته خدمتونه وړاندې کوي. د میدان وردګ والي قاری بختیار معاذ له سوداګرو پانګوالو سره د همغږۍ غونډه کې ویلي دا چې میدان وردګ ولایت د کابل دروازه کې پروت دی نو اړینه ده چې دې ولایت کې پانګونه وشي. د غرض د مرکز د سوداګرو خونې رئیس احمد ضیا شینوزاده په خپلو خبرو کې ویل د میدان وردګ موقعیت ته په کتو باید دلته ډیر کار شوی وای خو تر اوسه په کافي اندازه کار نه دی شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له الجزیرې شبکې سره په مرکه کې ستونزو ته د رسیدو یوازینۍ لار د افغانستان له اوسني حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل بللی او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې امنیت او ټیکاو د ټولو په ګټه دی.